د جمهوریت نظام لومړی معاون امرالله صالح وایي د امریکا CIA استخباراتي ادارې د اسلامي امارت د استخباراتو ریاست ته دوه روسي MI 19 ډوله چورلکې ورکړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات سره هم دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام لومړی معاون امرالله صالح وایي د امریکا CIA استخباراتي ادارې اسلامي امارت ته د دوه روسي MI 19 ډوله چورلکې ورکړي چې د اوس مهال د کابل هوایي ډګر په لویدیځه برخه کې ولاړې دي. هغه زیاتوي دا هغه چورلکې وي چې د جمهوریت نظام پر وخت CIA کارولې او وروسته د ترمیم لپاره عربي امارات ته وړل شوي وي چې اوس طالبانو ته د دوحې تړون د توطیې د پټو ضمایمو د ډالۍ په توګه ورکول شوي دي. امرالله صالح همدارنګه ادعا کوي چې افغانستان ته هر اونۍ راتلونکي ډالر د بشري مرستو لپاره نه دي. د نوموړي په وینا د دوحې تړون لاسلیک د دې لپاره و چې طالبان او نور ډلې د جیوپولیټیک اهدافو لپاره د وسیلې په توګه وګمارل شي. صالح په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ ویلي وو اسلامي امارت ورسره د القاعده شبکې فعال منځه وړلو کې همکاري کوي. د امرالله صالح د دغه څرګندونو ته د افغانانو او اسلامي امارت د ځینې غړو چارواکو او فلویانو غبرګون. عبدالرحمن په نوم یو کس لیکي ورته ووایه د تا یې څه سوځې تا نه چا نظر غوښتلی چې دا تیاري چې امارت ته ورکړي ته خپل تشنابونه پاکوه. ورته ووایه یو شلونګا بابا ته دې ورځه چې لږ ساعت دې تیر شي او لږ دا مغز آرام شي چې بې ځایه خبرې بیا ونه کړي. امین الله عمر بیا لیکي کیدای شي امرالله صالح د پاکستان د تروریستي سازمان ISI سره تفاهم کې شتون ولري ځکه د پاکستان ستراتیژي د افغانستان نارمه کول دي، هغه کو د هر چا په لاس وي. تاسو د امرالله صالح دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه ورسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.